الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نوت الجبروت عن شوائب المجز وسماته والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبب لكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتہائی محترم مسلمانوں تیرہ جمعہ رسکلو چی دی میاش کی نبی علیہ السلام ولادت شوید و دنیا تا نبی علیہ السلام تشریف راوڑا مامخ کیا رسکلو محترم چی دی نبی علیہ السلام دنیا تا راتک پا حوالی سرا دغا میاش کی بازی خلق اغد عشق رسول پنون باندی قسمہ میلے اوی جوڑی کڑی زی پزی باندی جنڈے لگولی او محترم قسمہ وسیعاتو کی دغا خلق اختو مبتلائی دیونا کی تپوسو کی دا حد ستازو رسر پارکوی دیو بتاوستوی چی دا زمان دا عشق رسول تقاضا نبی علیہ السلام سر جی کم مؤمن لہو کم محبت و عشق لہو دا غی تقاضا مونگ دا اغا عشق و محبت اظہار کر مونگ دا خمل اغا من اظہار کر دیو زندان سکو محترم ما تیرہ جمعہ رسکلو چی یو صلی یول اسمیشتی نبی علیہ السلام دراوڑی پیغام بغاوت کئی دا عقیدت نبی علیہ السلام دراوڑی شریعت خلاف دا عمل دا نبی علیہ السلام دراوڑی شریعت خلاف دے قدم با قدم دے نبی علیہ السلام نافرمانی کئی قدم با قدم دے نبی علیہ السلام سنت ماتی او دا دعوت آدھا چی بدولسم میاش ربیع الاول کی منکم دا جشن عید میلاد النبی پنم باندی کمی جلسی و جلسنو کمی خرچی و خیراتنو کو بدگی باندی دا دی دعوت آدھا محترم چاگم چاگم جنت جزو پدی سر منگ دا نبی علیہ السلام عشقان جوڑی حلان کی مامخ کیا رضو کچھ صرف پدگ خوشالی باندی و انسان آگا جنت کا نشید نبی علیہ السلام سترہ دے ابو لہب دے نبی علیہ السلام چکل پیدا شو دا اخبلوین درازی سعودیہ او دت زیر ورکی توی مبارک شا ستاد مل رور عبداللہ زوے وشو دے پا خوشحالی کی آگیر توی عزت میں آزاد رکھنے پدگا وقت کی غلامان دا رٹورن لوی مال دے وینزی دا رٹورن لوی مال دے آغا زادی و چکل محترم خبر دا نبی علیہ السلام دا مشن و دا پیغام را ام دق قطر دے دا نبوت پدرین کال کوئی سبا الت دے پاسی و نبی علیہ السلام باندی گزار کے تب بلکا لحاظا جماعتنا ام دق قطر دے محترم چی یو طرف تر دا نبی علیہ السلام دا ولادت او دا پیدائش باندی جشن مناوی خوشحالی کئی ام دق قطر دے نبی علیہ السلام دولو ریالی زب دو بچو باندی نکاح ورسر شوی در رخصتینا شوی دیکھ پل بچی را لیگی نبی علیہ السلام سپڑک مجلس کی وہ اسلام لور پما باندی طلاق دے پڑک مجلس کی نبی علیہ السلام پسی استعزا کے اولاڑی ورباندی پدغه اول دور کې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د مکه مکرمه په بازارونو کې
د مکه مکرمه په کوڅو کې زیب زیب باندې اسلام طرف ته خلق راغلي اب د قطره د مقابله کې ولاړ له خلق د نبی صلی الله علیه وسلم سره لري خلقو د आवाज لګي دا ساحر دی جادوګر دی د خزه پلار د خزه خاوند خپلو کې سره جدا کوي د پلار او زیب خپلو کې سره جدا کوي ام د غلطي ام د قطره د ټول اول आवाज لګي ما مخ کې جمعه رزو کو محترم د دې مرګ څومره خطرناکه طریقې سره وشو تر دې پورې محترم دغه وخت خپل بچی نه دي تیار نه چې پلان لاس وړي ولې دغه دور مونږ ورته حبش وایو دغه دور مونږ ورته چوڑیا هغه ته پیسې ورکړې وې راوست هغه چوڑیا او حبش هم دې ته تیار نه چې د لاس وړي لرګي په ذریعہ باندې د لری کو دا غزینه لری کو سپایي ورته اوس محترم دغه خوشالۍ دی دته نجات ورنه ما وی محترم ها که خبره د عشق رسول و ما وی د عشق رسول داغي تاسو کده ام عماره رضی الله تعالی عنها چې پلار قربانول د پلار په قربانۍ باندې ورته غم نشته د زوی په قربانۍ ورته په شهادت باندې ورته په مرګ باندې ورته غم نشته د رور په مرګ باندې ورته غم نشته او ها یو جمله وی کل مصیبت بعد محمد صلی الله علیه وسلم سهل د پلار د مرګ خبر برداشت کول آسان دي د زوی د مرګ خبر برداشت کول آسان دي د خاوند د مرګ خبر برداشت کول آسان دي خو ها د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ خبر برداشت کول دا مشکل دي ما به ها داغه تاسو د صادق انصارینه وکړه چې کله د شهادت په مرحلو کې دي د احد په میدان کې پروت دي بدن کې معمولی سارا چې کله ورته نبی صلی الله علیه وسلم سلام را رسیږي اگر پاسيږي بدن کې بجلی غونډه کې کرنٹ راځي کینی بیا واپس راځيږي خپل اخري پیغام خپل قوم تر لګي و د نبی صلی الله علیه وسلم ارد راتاو شي چې څو پور چې یو انصاری هم تاسو نه انصارو کې یو قسم ژوندې نبی صلی الله علیه وسلم ته څو تکلیف و نه رسي ما وی هم محترم د عشق رسول تاسو کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله وخره بلال رضی الله تعالی عنہ په ګرم شګو باندې پروت دی هغه باندې قسمه ظلمونه کوي بلال رضی الله تعالی عنہ بهوش دی کله چې هوش کې بلال رضی الله تعالی عنہ راضي خپل ځان فکر ورته نشته خپل ځان د هغه زخمونو دردونو هغه فکر ورته نشته ټولو نه اول تاسو کې د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ما وی ها محترم تاسو کې زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ چې عشق رسول صلی الله علیه وسلم زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ځوان اب تاسو جواب ورکړي زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ زید په زید باندې هغه خرڅيږي خلکو غلام جوړ کو دغه سره دوکو شو هغه خرڅ کړل شو اخر کې دا خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها تراور سره د چې کله نبی صلی الله علیه وسلم خدمت کې د پیش کو د نبی صلی الله علیه وسلم خدمت کې د ترو د پلار راور سره نبی صلی الله علیه وسلم ته درخواست کړي زمون بچي هغه چا فرض کړل زمون بچي تاسو ته رسیدل مونږ د غیر آزادولو د لپاره راغلی تاسو مونږ ته اجازه ورکړئ څومره د غیر قیمت مونږ د غیر ازادۍ د لپاره راغلی او قیمت ادایګۍ د لپاره راغلی نبی رسول الله فرمایي د تاسو بچي ته پوښتنه وکړي کدا تاسو ته زرزي زماره طرف نه هیڅ قسم پابندی نشته دی بوزي او ها کدا تاسو سره نه زماره سره پاتې کیږي به زماره طرف نه بدمان دي جبر نشته چې د خدمت خپل خدمت نه لري کوم ډیر ځان نه هغه وشلم هغه خپل فلار او ترته ته پوس کې کله چې خواته ورله نبی رسول الله ته پوس کې ورته وي د پیجن خپل فلار ته ورغاړي وته ځکه ډیر موده محترم او هغه هجران راغله ډیر موده هغه یو بل جدای راغله لار سره ملاو شو ډیر په مینه باندې ورغاړه وته او ما وی ها محترم کله چې خبره د فلوراله کله چې نبی صلی الله علیه وسلم دی یو طرف ته بل طرف ته د فلار او تر یو طرف ته فلار او تر سره تک دی نبی صلی الله علیه وسلم مجلس پر خودل دی بل طرف ته فلار او تر پر خودل دی نبی صلی الله علیه وسلم مجلس اختیارول دی زید ابن حارثه رضی الله عنه جواب ورکړي ورته ها ته زما فلاری ټیک دته زما ترای او ها د نبی صلی الله علیه وسلم صحبت او هغه مجلس پر خودل ته به صورت سره تیار دی دا عشق ما تیر زمانه سلو چې کړه عشق رسول ګوري ما وی تبوس وکړه بانی دارلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتي سے منور الله مرقدهونه
چې په هغه دور کې محترمو د عشق رسول موتا ته پیغام په ست طریقې سره راورسو ما وی تاسو کها د عشق رسول خبره کې ما وی تاسو کر شیخ الهند محمود الحسن رحم مولانا ما تیر جمعوي مالټي په جیل کې خپل ځان قربان کو د نبی صلی الله علیه وسلم په عشق باندې سودبازي ونکړه د نبی صلی الله علیه وسلم راوړ شریعت باندې سودبازي ونکړه د نبی صلی الله علیه وسلم د شاقو د لسان ونوستو د انګريز په وفادارو کې ځان نه وستو ما وی ها تاسو کا د مولانا تانیس رحم مولانا ګرتی کټ شو هغه انګريز سپیته واچول د دې هغه مرحله راځي په پانسي مولانا تانیس رحم الله په جڑا شو هغه انګريز ته تاسو کې ورته تر اوسه هم وجل نه وي دیورته नहीं डरा नहीं हो अपने इस दाढ़ी पे रश कर रहा हो जिसने मुझसे पहले अल्लाह के यहाँ जान दे दिया मावे दावे मोहल्ला तानिस रहे मौलाना तबोसो का मावे हाँ हक इश्क रसूल खबर हो मावे तबोसो का शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहे मौलाना चिर अंग्रेज मखी तो वदरीगी रखल तरफ नखल कबन रवासी पर मेज ورته دی मावे د ټول د عشق رسول یو لوی داستان نه محترم یو ډیر لوی خبره ده मावे हाँ محترم نن عشق رسول ممستو ویل یولس میاشتې د پوره کال د الله پیغمبر نه بغاوت دولسم میاشت شراله د ټولو نه اول موږ جنډې ولګولې به زې په زې باندې هغه باتای ولګولې زې په زې باندې بلپونه لیټونه ولګولې د ټولو نه اول دې خبره باندې محترم او غور وکړي نبی صلی الله علیه وسلم باندې کوم کتاب چې نازل شوی دی کم شریعت نبی صلی الله علیه وسلم راوړل کم پیغام موتا ته نبی صلی الله علیه وسلم پرې خره د ټولو نه هغه پیغام د نبی صلی الله علیه وسلم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اسراف کون کې د شیطان روح دي دغه دوه لوی اسراف شروع دي یو طرف تر پیغمبر ارشادات موجود دي نبی علیہ السلام فرمای زما امتی نه دی هغه چې دغه خوراک ستا کې او کو مړ ګډه باندې دی ودشو خاطر د گاوند کې لوګي په حالت کې ودشو نن دغه شیطان درونو ته پوسو کم اس کم په دغه یو په خبر کې حساب ولګي کم اس کم نه لس لاسو شل پنځیش لکو روپو پوری زمون دې په خبر کې صرف دغه پزل خرجاني شوی الګ دغه لیټل د سره بار راغلی الګ دغه نوري خرچه صادرونه چې جوړن شوی دي دا سره بار دي دا شارونه د سره بار دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دراتلو خوشالي نو خوشالي ته په هغه طریقې سره مناوي چې الله پیغمبر دا غینه منع کړی الله رب العزت دغه کتاب کې منع کړی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین سبحان مسلمانان وای زما واست بدغه په خبر کې چې بیګا ته باغ نه هر ورځ شوی خوراک به نه کوي ستا بدغه پیسو باندې رسول خلق کورونو کې چولې بلې دي سمره ماشومانو چې هغه په جړا باندې د شوی سمره خلق به شومان وي چې هغه پر یخنی په حالت کې د شوی هغه ته بسترو تنظیم نور جامو ورته سمره خلق په دغه سره په خندا شوی هغه به خوشاله ژوند کوي شوی وماوی ها محترم او نوم سمره عجیبه دی عید میلاد النبی دا یاد وساتئ عید میلاد النبی عید اختر ته ویل کېږي محترم عربی اسلام مونږ تر دو اخترونو تصور راکې د دریم اختر تصور اسلام کې نشته اوس کم سړی چې اسلام کې د اضافه راولي زیادت راولي د نبی صلی الله علیه وسلم راوړل شریعت ناقص غني نعوذ بالله ذکر بل اکبر زیادت نشي نبی صلی الله علیه وسلم راوړل شریعت کې زموږ فقهاو په دومره پورې لیکلي دي مولا علی قاری رحم الله فرمایي در جنازې مونږ اصل کې یاد ساتي محترم دا دعا ده د مونږ اطلاق په باندې شوی د مجاز در میت د بار دعا د صریح احادیث په باب کې موجود دي دغه جنازه در میت د بار دعا ده زمون فقها لیکي او صلی د جنازې نه مخکې متصلا یا د جنازې نه متصلا رستا د خلق را جمع کوي او بیا دعا کوي د دې دغه عمل بدعت دی دا سره د نبی علیہ السلام راوړل شریعت ناقص غني ګوره د شارع د نبی علیہ السلام نه دعا یو طریقه د میت د بار نقل ده د باغې باندې مخکې ورسته اوس اضافه کوي ګوره معمولی هغه دعا ته چې عبادت ده زما واست فقهاو هغه ته بدعت ویل دا وهم پیدا کوي چې د صلی الله علیه وسلم راوړل شریعت ناقص غني
لہذا جنازین مخی یر جنازین متصلا رستا دا اجتماعی دعا کے خلق را جمع کول دا بیدت اس اگر دعا تا اگر عبادت تا دعا وقو العبادہ دا عبادت مغز دے اگر باندی دا بیدت اگر فتو لگی اس سے موتا کم سیز اسلام دا دو اخترون تصور راکی اس علیہ دا دریم اختر سو رسول موتا باغی تا و بیاز محترم متقہ سی اور ان سباب سے محترم دا دوبر حد طرح قصر سے دلے کراچی بریلیام اوی پکی بقیدر اختر منظم شروع شدے پورا پا احتمام سرے دا اختر منظم شروع شدے دویم نمبر تاسو دیتا لئی دور کہ میلاد النبی دا میلاد پا الفاظ و باندی لگزان پا لفظ زان کنٹول بکار میلاد پیدائش تلیشی یعنی میلاد النبی پیدائش دا نبی علیہ السلام تجھے لگیائی پا پلان کی چوکی یادگار باندی پا پلان کی ورس پلان کی خیم باندی میلاد النبی خلق غور ہو کہ دے الفاظ ہوتا دیگه اصلا سر مامای ما از وینه نجوری دعوت وینه بدن وینه نجوری بدن مارس کو محترم دن تبوس ہوگا دے پا کم الفاظ کی نبی علیہ السلام سے کنزل کے دا مستفی کی لگ دے الفاظ تا غور ہو کہ میلاد النبی پیدائش دا نبی علیہ السلام دیتا تو وی میلاد النبی پا پلان کی چوک باندی با نبی علیہ السلام پا پلان کی ٹیپ پیدا کی گئی اس پیدائش دے انسان یوزل کی بار بار نہ کی دویم کلچ پیدائش کی گئی تو یہ انسان تو ہوا یا چاہتا ہوا اور تو پلان کی چوک باندی پا یو جلسے کستا میلاد تا پیدا کی گئی دیتا تو وہ واپس جواب سفر کی جدا تم رو سختی کنزل تماتا کیا تقول لك غور وقت بدي الفاظ النبي عليه الصلاه والسلام گستاخی په کومه طریقې سره تکي میلاد النبی درم محترم دی وی خبرې تاسو ته زور راګرځو د اسلام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دراتلو پس شپږ صدو پورې د دې بدعت ایجاد نشته دې بدعت نوم او نشان نشي شپږ صدای نخو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې خپل ژوند کې دغه مناو کړل دي نہ نبی علیہ السلام نرستا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میلاد مناو کړل دي نہ داغه نرستا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مناو کړل دي نہ داغه نرستا عثماني غنی رضی اللہ تعالی عنہ مناو کړل دي نہ داغه نرستا علی رضی اللہ تعالی عنہ مناو کړل دي نہ داغه نرستا نور صحابه مناو کړل دي نہ داغه نرستا تابعین مناو کړل دي او ما وی حال دنه تبوسو کا ځان تر امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مقلد وي کله امام سے رحم الله په فقہ کې خبري ذکر شته امام سے رحم الله په خپل ژوند کې کله دغه میلاد مناو کړی دی داغه نورسته یو مشهور امام دی امام مالک رحم الله ادنه تاسو کې راغه په فقہ کې ردی خبري ذکر شته هغه په خپل ژوند کې دغه میلاد مناو کړی دی ادنه د میلادینه تاسو کا امام شافعی رحم الله هغه کله په خپل ژوند کې دغه عید میلاد النبی دغه میلاد مناو کړی دی هغه په فقہ کې ردی خبري ذکر شته داغه نورسته سلورم نمبر امام احمد بن حنبل رحم الله هغه په خپل فقہ کې ردی خبري ذکر کړی دی کله هغه په خپل ژوند کې مناو کړی دی کله زموږ دي ټولو بزرګانو زموږ سلفونو نه نقل به تاسو او چې خبردار محترم دغه خلق دا ځان ته حنفیان وي علم کې د هر عمل هر قدم د امام ابو حنیفه رحمه الله خلاف د هر عمل د هر قدم د فقه خلاف دا خلقو نسبت وکړو او ما وی ها چې خبردار تاسو دلته لږ زور وکړئ دې چې په کوم ځکه گمراه کیږي هر کله فقه حنفی مخالفت کوي کوم ذکر فقه حنفی مخالفت نکړي دغه ذکر د گمراه شوی تر دغه مقابله کې بل ته وګوره وابطه دیم په هغه ځکه گمراه شوی کوم ذکر د فقه حنفی پرې ادنه تلک تاسو دا څومره بدعات چې ایجاد کړي ان شاء الله فقه حنفی کې بدل کړي ذکر نه کوي ادنه لک تاسو کې مثال پتور ورته وي چې منځ کې ولاړې دا درود شریف وي اللهم صل علی محمد و علی محمد الاخره ورته وي دا څه حکم لري تا ته وې سنت ده ورته چالي کړي تا ته وې یار زمونږ د فقہ ټولو کتابونو قدوریم لیکلې دي کنزم لیکلې دي شرح الوقایم لیکلې دي هدايه شامل ټول بدلته یاد
د نبی الله یو قدم مخ کې بل ته پوسو کا ورته مرګري په جنازه کې چې کوم درود شریف وای دا سو کم لري دی بتا ته یار سنت دی ورته چالي کړي تا ته ټول په هاو لیکلي په کہان کې زمونږ رفیق هدايه لیکلي شامل لیکلي یو کتاب بتا ته نو ودن لګ ته پوسو کا وې د اذان نمخ کې روز کې کوم درود شریف وای دا سو کم لري خاموش شي ورته چالي کړي کوم فقيه لیکلي دا خبره بس خاموش شي بلکې د چې کوم ذکر د بدعات او ایجاد کې قدم په قدم د کوم بدعات کې دنه کې تاسو کې فقهاو نه پاک ذکر لار جوړ کړي اذان نو مجتهد دی دلته برل عرض مې کوم محترم په دغه اولنو شپږ صدو کې محترم شپږ سو کالو کې د دې ثبوت نشته دا غیر نه رستا په شپږم صدۍ کې د عیسائی بادشاہان د اسلام باندې حمله وکړه صلیبیان رااله د عیسایان د اسلام باندې حمله وکړه اکثر علاقې د شي چې دا د عیسایان د کافرانو مغلوب شو د دیو غلبه کړه نو چون کې دیو د عیسی علیه السلام هغه برسي مناوي په دغه ورځ باندې دیو یو خپل د عید د اختر په شکل باندې یو خوشحالي مناوي چون کې کم چې مغلوب وګرځي مفتوح وګرځي دغه قوم کله بیا خپل شریعت باندې عمل نشي کولای دیو همیشه به د نور قومونو نه ذکر لیکي او دا وی پر رواج باندې روان زمونږ هندستان کې د انګريزان چراله د برتانی د 1857 کې ازادي وشو سلورنیم لک مسلمانانو د شهادت جامونه اوسلو ډیر لوی داستان دی کې مسلمان دغه وخت کې مفتوح قوم وګرځي دا مغلوب قوم وګرځي د برینام مسلمانو د مکمل د رسم او رواج د تور طریقې د بازار ژوند د کور ژوند د مکمل هندوانو طرف ته د هند متلا د غم د خادي د هندوانو د رسم او رواج بلکې زمونږ د هندستان میوات علاقه د مکمل داخله مرکز شوی الله دې کرونو رحمتونو ورې مولا الیاس رحمه الله تبلیغی جماعت باندې دغه ارتدادي مهم خلاف دغه رسومات خلاف ټولو आवाज اول لګون کې مولا الیاس او دا محترم واجبہ خبره ده هغه په مونږ کې دار کړه کار ونه هغه مونږ تر مسلمانانو د سنت اغستو لپاره دا دغه بریلیت فتنه مونږ ته راغله او چون کې حدیث کې مرضی یو قوم کې چې یو بدعت را پورته شي دیو یو بدعت کې اختشي یو بدعت شروع کی الله رب العزت دا غي په بدله کې دیو سنت چوت کې سنت واخلي به دیو سره بالکل احساس نه کی دیو جن دا قوم راو مولا الیاس رحم الله واپس دا قوم اسلام ته رابللو د پاره صحیح دین دیو تر ورزده کولو د پاره چې واپس دیو د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق د دیو ژوند جوړ شي دغه جماعت بنیاد کې خو الحمدلله پوره دنیا مشرق مغرب شمال جنوب ته ورسېده اوس دغه بریلیت دغه بدعت پسند طبقه دیو د ټولو اول د تبلیغي جماعت مخالفت چره د خپل پرز ولی کدا تبلیغی جماعت مخالفت ولکه د یو بدعت ته چلی دی وجره محترم معرض دا مسلمانان په دغه دور کې دا هغه غالب قوم دا هغه عیسایانو نه دیو متاثر شو دیو د میلاد النبی په نوم باندې یو مجلس شو دغه دور علماء په دې باندې فتوی مور کړی د خلاف او आवाज ولې لیکل او بیا محترم وخت بده کې دومره ترقیان لراله ته چې اوس ورشه د میلاد النبی مجلس دی کې راځي اول نمبر ته دی کې وګورم د ټولو نه اول په دې کې څومره لوی فزو خرچي کیږي ما مخ کې ویل دویم نمبر ته وګورم د مجالسو کې چون کې د علماء حق پر سرپرستی کې ہوئی نه ټول هغه جاهل قسم پیران راغلي د جاهل قسم پیران د مجالس پر او ټول په خبر به تصویرانو راکړل دي زیب د دیو دغه مجالس ته کتل ورشي زمون عموما د پوره خبر پختونخوا کې په دې بازو ازلاو کې دیو ربیع الاول کې دیو جلسه وشي ربیع الثانی کې په زمون د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم جلسه دیو د خلقو عقاید نظریات تباہ او برباد کړي مونږ به خپل فرض ګڼو چې هغه علاقو ته ورسیږو او هغه عوامو ته صحیح عقیده نظریه بیان کړي
ما تیر کار اگر دیو د عید میلاد النبی جلسونو د دیو د جلسو بیانات ما راو کما ورته زه په چې کوم لوی جلسې کیږي د یو جلسې کې اگر کم یو مقرر چې دی ورته سوی ورته وای د یو عیسائی شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله سره بحث راغی مناظره رااله هغه عیسائی ورته وی ګور عیسی علی السلام بڑی ژوند کړی دي تاسو پیغمبر کې مړ ژوند کړی وخای دروغ وي په شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله باندې تړي وی جیلانی صاحب رحم الله ورته ویلا لوی ځوان ورته ویلا پیران پیر غوث اعظم ورته ویلا بلځ چې مقبره تر دی الفاظ دی القاب دي جوړ کړي مقبره ته لاړ بلغه ورته چې ګور عیسی علیہ السلام بسوم ژوند کول نو سبه ورته ویل قوم باذن الله په حکم سره پاس امبلی ته ویل په پاسه ژوند دی بس ورته ویل ګوره عیسی علیہ السلام بداوی چې الله په حکم سره پاس ویل دا اوس کمال نشو چې الله په حکم سره پاس اعوذ بالله ویل جیلانی صاحب رحم الله ورته ویل چې پاس د عبد القادر جیلانی په حکم باندې عمل پاسه او عوام کله نه جاهل خلک ورته ناس تخپلا دویم ته دی کې وګوره ما یو بل مقرر هغه کې بیان کړ و شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله دغه فضایل ورته شروع کړی دی مسله مجلس د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د باز د لوی ځوان د شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله و یو بډای رااله په شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله پس ورته ویل زما یو بچي و یو هغه ملک الموت ول روح قبض کو لاړو جیلانی صاحب رحم الله مرید د بډای ما سره ریکارډ باندې ستره ده چې بریلانو خپل جلسه کې بیان بل جیلانی صاحب غصه شو ته به نو په سر پغړې کو ځکړي ورا پاسه منډه ملک الموت التا هغه سره ارواح چې څومره قبض کړي دا ټول یو غټ پړنو ور سره نو جیلانی صاحب رحم الله چې ورپسې وې کته ټول پړنده ورته وزار ملک الموت مخکې لاړو نوذ بالله بل چې کله الله مخې ته ورغی تپوس ته کې الله ملک الموت فرشتي نه تپوس کې وای کنه روحونه دی ولې رانه پلان کې ارواح پلان کې روحونه دی ولې قبض نه کړه هغه ورته الله قبض کړي مو روانو الله رب باندې عبد القادر جیلانی رب مسیو ول چې کله را لاندې کول ما ټول ورته مزار نه کراله الله ورته جواب ورکو چې زخدي وکړه چې دی خو نه راغلی اس کم عوام ته تاثیر ورکړي الله باندې کې دي څه او بیا محترم دا غلط قسمه قائد نظریات دلته بیانې به دې ته وګوره د خلکو د عقیدې نظریه سودا په کومه طریقې سره کیږي دلته چغې لګي نعره رسالت یا رسول الله نعره رسالت یا رسول الله ان کې د قران سلیرش آیاتونه د دیو عقیده د نبی صلی الله علیه وسلم څخه چغې لګي نبی صلی الله علیه وسلم برای راس او د غیبی چغې نبی صلی الله علیه وسلم خپل اوري ان کې د قران سلیرش آیاتونه په دې باب کې صریح موجود دي چې غیر الله د بار دا عقیده لرل چې وی غیبانه د چا आवाज لري اوري دا شرکی عقیده نظریه دویم نمبر تاسو وګورئ په دغه مجالس کې قیام کیږي ودرېږي و ير نبی صلی الله علیه وسلم را روان الان کې دومره خړاندري پاکل باندې یو طرف ته عقیده د نبی صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر دی هر ځای کې موجود دی او زموږ عوام غریبان برانی ولي دلته بسکه یو کس بدل کراونی سي تاسو نبی صلی الله علیه وسلم هر ځای کې موجود نه مانی حاضر معنا موجود ناظر معنا پستر کو حاضر معنا کتون کې لیدون کې وی تاسو نبی علیہ السلام هر ځکه حاضر نه منئ نه منو یره ته په منځ کې ناسي التحیات لله هغه کې السلام علیک ایها النبی سلام دی پتا باندې اے نبی وګته نبی علیہ السلام خاطر موجود نه منئ حاضر ناظر نه منئ بیا السلام علیک ایها النبی ولی یاد وساتئ مولا علی قریر مولا یو لوی فقيه د زموږ د احناف هغه بخبل کتاب مرقات کې لیکي نبی علیہ السلام چې کله د معراج په شپه د الله سره ملاقات وشو نبی علیہ السلام دالای پیش لا تحیات لله و صلوات و طیبات و السلام علیک ایها النبی واپس ورته جواب ملاوی السلام علیک ایها النبی نبی علیہ السلام د الله سره ملاقات کړي برای راست مخامخ دي الله تعالی طرف نو ورته جواب ملاوی السلام علیک ایها النبی سلام دی پتا باندې اے نبی اوس نبی علیہ السلام چې څنګه اوریدلو
اک سیرا نقل کو نبی رسول امت دے اک شان تے تعلیم او خطاب جسنگ شو په خپل حال باندې وسم برقرار وساتل شو اور دې ګڼ مثالونه شته مخ کې خطاب شوه دی یو طریقې سره ام اک خطاب تر اوسه پورې په خپل حال باندې برقرار دی لکه قرآن مجید تاسو وګورئ موسی علیہ السلام فرعون ته وی انی لاظنک یا فرعون مسبورا ز ګمان کوم پتا باندې اے فرعون د هلاک شونه وګوره یا فرعون اے فرعون موت نن سبب انی لاظنک قرآن چې تلاوت کوي یا فرعون موسم الان کې منکل فرعون خپل خواته موجود نه لري حاضر ناظر ورته نه وایي تاسو وګورئ قرآن مجید ویلي یوسف علیہ السلام او زلیخا واقع یوسف سورہ یوسف کی تاسو ګورئ کله چې عزیز مصر راغی زلیخا ته وی واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین ټول جرم ستاد گناہ ستاد خپل گناہ بخښنه انک کنت اگر صيغه د خطاب منم ذکر کوو زلیخا حاضر ناظر څنګه خطاب شو او اف کسي نقل له موت وسم او دریم نمبر محترم دایات دریم نمبر یاد ساتي چې د دې مقصد علما فقها فرمایي دا یو سړی خپل بچی ته خط لیږي نن سبا خو خط نه دا میسج یو سړی دې د زوی په سعودي عرب کې حدیث نه ورته خط لیکي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم سلام دی پتا سو باندې په صغیر خطاب سره د خبره کوي د مخاطب کوي اعلان کې د سعودي عرب کې د دلته د حاضر ناظر نه غنیا اوس محترم ورته مقصد د السلام علیکم ورحمت الله دې مطلب دا نه چې د دلته حاضر ناظر مدین السلام علیکم ورحمت الله ورته لیکي نه مقصد دا چې زماده میسج او زماده خط پر ورسي کې د مخاطب شي دغه سمون چې السلام علیک ایها النبی مونږ پرشتي دي ان لله ملائکه الله د بار پرشتي دي سیاحین فی الارض زمګه کی چکر لګي ګرځي یبلغونی من امتی السلام نبی رسول الله فرمایي زما د امت سلام ما ته رسي و چې زمون دغه سلام نبی رسول الله ته ورسېدو پر روزه مبارک کې نبی رسول الله خپل فرمایي څوک چې لري درود سلام ولولي ما ته رسول کی ومن صلى علي لا يغلط سوق زما قبر ته نږدې ولولي هغه خپل باندې د لری نه زما استاد درود سلام تر فرشته په شریف سره رسول کیږي کله چې ورسیږي نبی صلی الله علیه وسلم څخه خطاب شو مخاطب شو درم بیا تا ويرت نبی رسول الله حاضر ناظر نه مري نه زمون په قهاو لیکلي څوک چې نبی علیہ السلام حاضر ناظر باندې د سړی کافر د اسلام نه خارج دی زمون فتاوا قاضی خان لیکي فتاوا عالمگیری لیکي شامل لیکي مجموع فتاوا زمون د فتاوا بزاجیه د ټول په قهاو زمون لیکلي وضاحت صراحت کړي څوک چې نبی علیہ السلام عالم الغیب ګڼي یہی حاضر ناظر ګڼي دا سړی د اسلام نه خارج دی قطعی کافر دی زمون په قهاو مسله لیکلي رجل تزوج امرأة یو سړی نکاح وکړ د یو خزي سره بشهادت الله ورسوله ير گواز ما الله او رسول دې د نکاح نه کی او دا سړی کافر دی په حالي کې ولی وجه لانه اعتقد ان رسول الله صلی الله علیه وسلم يعلم ځکه دې سړی عقیده ولرل چې نبی صلی الله علیه وسلم حاضر دی او عالم الغیب دی علم زمون ټول په خاور دي خبري تصریح کړی یار زه نه منم تا ته وی ګورم ملک الموت د مرګ فرشته چې دا د لوی درجه کې نبی رسول الله د لوی درجه تا ته وی ورته یار نبی رسول الله لوی درجه تا ته وی چې ګور چې هر کله ملک الموت حاضر ناظر دی نبی رسول الله ولې حاضر ناظر ورته ملک الموت څنګه حاضر ناظر دی هر ځکه موجود دی دته ته وګوره په یو ځای باندې لس لکه انسانانو وفات شو یو په مشرق کې دی بل په مغرب کې دی بل په شمال کې دی بل په جنوب کې دی دی ټول نه په یو ځای باندې ملک الموت روح قبض کوي کنه دا ټول په یو ځای امریکا نو دی ټول ته ملک الموت ځان ور رسي روح قبض کوي کنه ورته ملګری اول نمبر غلطي خو دا وکړه چې عقاید په باب کې قیاس نه چلی القياس لا يجري في العقائد جمع علماء دویم نمبر غلطی دا وکړه د یو نوې مخلوق دی په بلې نوې باندې قیاس ودا باطل دی تاسو ګورئ زو سویم یو سړی ما سره هیت الله مولوی صاحب د جمع هیت الله مولوی صاحب
تاسو نه تاسو کوم حیات الله مولوی صاحب غره دي یار کړه تاسو روزانه په بنیاد باندې د مارغانی نه کارغه دي کارغه غره دي حیات الله مولوی صاحب غره دي حیات الله مولوی صاحب غره دي شرف المخلوقات دي انسان دي تاسو مېر چې کله دا غره دي نو به حیات الله بخامخ ولې ځکه کارغه غره دغه په درجه کې کم دی کارغه الوزن حیات الله بخامخ مطلب نه دا خدای یوې نه وي مخلوق په بل نه وي باندې یو قسم مخلوق په بل قسم قیاس باطل او دریم نمبر محترم عموم ملک الموت هر ځای کې حاضر ناظر نه موجود نه قرآن مجید ذکر کوي د ملک الموت سره لخرې د فرشتي ور سره دا ملک الموت ورته حکم کوي دی هغه ځای ځان رسي بلاغ ځای تبل د پوره لخرونه د قرآن ذکر کوي توفته رسولنا وهم لا يفرطون د ارواح قبض کوي استاذ رسولنا جمع د رسول جمع رسول جمع د رسول استاذ زمون قرآن وای دا صرف ملک الموت نه قبض کوي دا زمونږ استاذ دي در دې سره ګڼ لخرې ورسره هم ملک الموت ته نسبت کیږي د دې نسبت مجازي ویل کیږي ځکه هغه په حکم سره راځي بیا تاسو وګورئ ابلیس دې پوره دنیا خلکو ته وسوسه وراچي کنه او راځي نو معلومه شو ابلیس باندې حاضر شو تورته نه یار دینه کما یار ابلیس حاضر ناظر دینو دا الله خدای نبی علیہ السلام درجه لوی ده ابلیس هر ځکه موجود کې دی چې نبی علیہ السلام بوله نشي کېده نو تورته ملګری بیا دې غلطي وکړه کنه قیاس لا یجری فی الحقائق او دویم بیا دې وی دا وی مخلوق په مخې دا وی باندې قیاس کوي دا غلطي وکړه او دریم نمبر ابلیس زمون په ځیز باندې هر ځکه موجود نه لري دا غن نسل دومره زیات ده پوره دنیا کې قرشه انه یراکم هو وقبیله من حيث لا ترون قرآن وی دے او د قبیله د نسل قرشه دنیا کې هغه وسوسه دا قسمه وسوسه او تر دینه دا دومره عقل باندې وړاندې خلک دي دیو ته وی ګور نبی رسول الله تاسو هر ځای کې موجود مانی تاسو وی زمون د میلادونو جلسو ته نبی رسول الله راغله دلته موجود دي او د دیو عقیده ادنا لگتا بوسو کا اصول دادی قرآن ذکر کئی یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنان لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تاسو مچوتوی آواز خود نبی علیہ السلام دا آواز دا پاس نبی علیہ السلام موجود دے بزور باندے خبری مکوئی آیات نازل شو نبی علیہ السلام موجود دے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بل آواز دمر کس کو دمر کمزور کو نبی علیہ السلام سے بار بار تبوس کہ ابو بکر تاسو ویلا ابو بکر تاسو ویلا نبی علیہ السلام موجود دے ته بزور आवाज کول سره انسان کافر کیږي اعمال بربادي دته وې تاسو نبی علیہ السلام زمون د میلادونو مجلس ته تشریف راوړي موجودي حاضرین تاسو مقرر دلته ناشته نمبر باندې اول نمبر خو دې ته غوړ وکړي چې نبی علیہ السلام موجود دی تاسو نه بلوي ګستاخان څوک دي دستاسو مولا مردار د منبر ته خطر دی نبی علیہ السلام موجود دی او دغه په موجودګۍ کې بیان کوي شرم ورته نه ورځي دویم نمبر دنه تاسو کا او ته نبی علیہ السلام راغله دستاسو په مجلس کې تشریف فرما دے او تاسو ټول چغي وایي نعره رسالت یا رسول الله دا په زور چغي چلوي دینه خو معلومیږي دستاسو اول عقیده صحیح چې نبی علیہ السلام حاضر ناظر ته زموږ مجلس ته تشریف راوړي خو دې مجلس کې چې څومره شریک کېدونکي دا ټول کافر او مرتد ګرځي ولې قرآن ویلا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي او تاسو بیا نبی علیہ السلام موجود دی چغي لګول دریم نمبر تاسو یو بل خبر ته کوي نبی علیہ السلام حدیث تعریف قول د نبی علیہ السلام فعل د نبی علیہ السلام تقریر د نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام ارشاد فرمایو خبره وکړه دا د نبی علیہ السلام حدیث ورته ویل کی نبی علیہ السلام یو کار وکړ فعل د نبی علیہ السلام دې حدیث د نبی علیہ السلام ویل کی دریم تقریر دا مطلب یو صحابي د نبی علیہ السلام په موجودګۍ کې یو خبره وکړه یو کار وکړ نبی علیہ السلام ته خاموش شو دې تقریر د نبی علیہ السلام د درې قسمونه د حدیث تعریف دی تقریر دام یو قسم در حدیث قسم دی اوس دنه تاسو کې تاسو د مولا چې د منبر ناس ته کنزل کوي بدرت وای لګیا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو د ټول احادیث تاسو د ټول خبرې احادیث جوړ شو کدا احادیث جوړ شوی به د حدیثو کتابونو کې زیاته وکړي حق ولې پټوي حدیث ولې پټوي او کدا حدیث نه به نبی رسول الله حاضر ناظر څنګه شو
دویم تاسو وګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وفد راغی حدیث کې راځي هغه قوم کې هغه کسی کسانو ګری خرابول نبی علیہ السلام د دینه مخ واړو اوس دلته ردی میلادونو مجالسو ته وګورئ نبی علیہ السلام د دیو د عقیده مطابق دلته موجود دی حاضر ناظر دی او هغه ګری خرابول نه خانانه راوستي د سنتونو وي اخر انسان حیران چې داخله عقل نه لري دویم تاسو وګورئ محترم کہ تاسو دغه عقیده یو انسان ولري چې نبی علیہ السلام حاضر ناظر دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معراج واقع شوی دغه انکار لازمي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام نبی علیہ السلام الله بر بوله اول اسمان دویم اسمان دریم اسمان کتبه د مخ کې رلته موجود او هر ځای کې موجود دی نبی علیہ السلام د بوتلو څه مطلب دویم نمبر ته وګوره د معراج واقع د هجرت واقع د قطعی د قطعیات نسبی د مدینه منوره مکه مکرمه د مدینه منوره ته هجرت کول هجرت ولکی یو علاقه په خودل بل علاقه ته او تخوی نبی رسول الله په هر ځای کې موجود دی نو کله مخکې په مدینه منوره کې موجود او بیا مکه مکرمه نه ته هجرت کول څه مطلب شو بر المحترم وارث مکو ګڼ خرابې لازمي کې اگر ټول زنه شب ویل او تاسو ته دومره یو بل خرابې په دغه مجلس کې چې دیو نبی صلی الله علیه وسلم دې مجلس کې حاضر ناظر او سلورم دا محترم په دې قسم غلط خرافات سره یو سره خیال درکې یو لسمشت دې مونږ نه کوي یو لسمشت دې نبی صلی الله علیه وسلم د شریعت نه بغاوت کوي په خپل ژوند کې د نبی صلی الله علیه وسلم شریعت نه لاګو کوي دولسمه میاش باندې راشي لوی دي دیګونه پاخه کی دولسمه میاش باندې راشي جنډې ولګي باتې ولګي بلکونه ولګي د خیال کې بس په دې سره جنت شو دا خو راغی عیسایانو تصور رسول دی او محترم په دې ورځ باندې خیراتونه د اکثریات ساتي شریعت د یو عبادت تخصیص د وخت سره نه کوي خپل طرف نو د دې تخصیص کول په دې سره د عمل بدعت ګرځي تاسو وګورئ دا مونږ د پنځه ټیمه پرس شریعت د دې لپاره د وخت تخصیص کړل د سحر مونږ د سحر وخت کیږي د مسبقین مونږ د مسبقین مونږ کی د رمضان روزه د رمضان مبارک په میاشت کې حج د حج اوقاتو کیږي بل ټیم کې نه کیږي دغه سي نفلی صدقات ته عبادت ده خیر خیرات اوس دا محترم یقینا عبادت ده او کړه دې لپاره د شریعت د طرف نه ورځ تخصیص نه شوی ته ورځ مقرر کې ورځ ورله خاص کې په دې ورځ خاص کول سره ستاسو عبادت ستاسو خیرات او ستاسو لپاره وبال ګرځي بدعتي ګرځي او بدعت د تم لوی جرم دی محترم صرف یو حدیث تاسو وګورئ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت پر ورځ به په حوض کوثر باندې ولاړ یم زما امتیان بر رواني سکسان به پرشتو بنی ولی جهنم ته بیره کوي زبدي او په جنم د نبی رسول الله د امت نبی رسول الله امتیان در او رسول زګونه په پړق وਹੀ چمک چمکی رڼا وکړي نبی رسول الله فرمایي زبدي او په جنم هغه پرشتو ته आवाज وکړي د الله په دربار کې به درخواست وکړي الله دا زما امتیان د جهنم ته روان کړي درخواست وکم چې دی ور پریک د ماته راوړي نو الماته په جواب ملاو شو انک لا تدری ما احدثوا بعدک تا ته پته نشته چې د خلق ستانه رست صاحب دین کې څه ایجاد کړی کم بدعات شروع کړو نبی رسول الله فرمایي زبر سوق کن هلاکت او بربادی دي هلاکت او بربادی دي هلاکت او بربادی دي لمن غیر بادی دا هغه چار پارج زمان رست زما دین ونه نبی رسول الله خطرناک خیری دي نو په دې ورځ باندې دولسم ربیع الاول اکثر خو په دې کې عوام اگر نه پوهیږي د غیر الله په نوم باندې منښت وکړي او د غیر الله په نوم باندې چې څوک منښت وکړي به سره د انسان مشرک ګرځي تمام په قهو سره سره لیکل دي دویم د دغه خوراک خوړل حرام دي ځکه منښت د غیر الله په نوم سره شوی که د غیر الله په نوم باندې منښت نه شوی بیا یو د عبادت چې هغه شریعت د غیر پر وخت نو خاص کړي د تخصیص د ورځې کړي په پاکستان سره د بدعت ګرځي ادم ریاض ساتي محترم چې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر مبارک د لوی عبادت پورا کال دا کول پکار دي هغه په دغه ربیع الاول ربیع الثانی په دې میاشتو کې انسان دا مجالس جوړ کړي تخصیص د ورځې پکې نه
گستاخی د نبی علیہ السلام نه د میلاد النبی پدو نو مو سیرت النبی صلی الله علیه وسلم کې خو دې دریم د دغه قسم خرافات نو پاکي سلورم هغه کې دغه غلط قسم عقاید نظریات نه بیانې پنځم باندې کې دغه غلط قسم بیانونه نه کیږي پای کې دغه غلط قسم قیام او جلوس د ټول سيزونو نه پاکي به بشک هر وخت ورځي تخصیص ورته مکو هر وخت د عبادت دغه خیرات چې به کې بشک هر وخت عبادت کوي نه چا انکار نه وکړي بر المحترم ما عرض نکوه مخکې جمعه ما تاسو ته تفصیل سره ذکر کړو چې عشق رسول د نبی علیہ السلام کامل اتباع نن محترم دا سوچو زمونږ په جو صرف زما په ذات نبی علیہ السلام څومره سنت زما په کور کې د نبی علیہ السلام سنت څومره ماتي نن په دې ورځ باندې محترم ما تاسو سوچو په دې خبره ځان سره بلګ محاسبه پته نه لګي کله څه ټیم مرګ باندې راځي دا نور هر څه پرې خپل ځان برابر کړو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ګیره مبارک وا څوک مخاطب کوم نه عمومي خبره زموږ فقهاو لیکل دي یو موټی نه ګیره کول د ګناهی کبیره ده کوي انسان دا حلال غني په دې سر کافر ګرځي او که حرامه غني بیا دا کار کوي په دې سر ګناګار دی دا یو یخته چې ستا ګټ کیږي دا سوچ مکه چې زما یخته ګټ کیږي دا یو یخته تعالی لپاره د قبر مار او لړم جوړي استاره لپاره د قبر عذاب جوړي نن محترم او بیا هم قبر ته سړی ورکوسي او تبوس کیږي ما تقول في هذا الرجل نبی علیہ السلام شکل مبارک دی انسان ته ورخوده کیږي دی ستاره د مبارک څخه او بیا محترم یو انسان ګیره دی او کې خلولي یاره یو موټی نه لنډکلی دی بس جواب ورکړي او لګو ګورئ دی مړی تاسو ګورئ یو انسان مړی په دغه حالت دا ګیره تاسو خلولي یاره یو موټی نه کوم څومره بد ښکاری دی د مسلمان دی په دې شکل کې دنیا نه لاړو ونن محترم او راضي دی ربيع الاول کې د دې خبرې ښه کاظم بنن نو چې خپل ژوند کې حکم اسکن د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت د نبی صلی الله علیه وسلم ژوند مطابق خپل ژوند جوړ ټیک ده کړی انشاءالله ما سره رسول وعده د خپل ذات په حواله سره په نور چا مې وزن رسیږي زه بچی مې دي نور خلک دي مالی او د کلی او د ملک راځي پر خپل ذات نن نفس ما سره د چا وعده ده چې نن موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره د وفا ثبوت ورکو چې عشق رسول ویل کېږي د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې خپل ځان کول دغه اتباع په ځان کې راوستل نو نن څوک وعده کوي لوس کوي سره چې خپل ذات به د نبی صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې راکو څوک ما سره وعده کوي الله رب العزت کرام ټول توفیق راکړي دعا وکړو اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار یا الله مونږ چې سوې له سماوري د عمل کول راته نصیب الله د نبی رسول الله کامل محبت مونږ ته نصیب نبی رسول الله اطاعت مونږ ته نصیب یا الله دغه راوړي شریعت مطابق مونږ ته عقاید نظریات نصیب اسی علماء حق ملګرتیا راته نصیب الله د هر قسم بدعات او خرافات نه محفوظ وساتي الله د هر قسم بدعات او خرافات نه محفوظ وساتي الله د علماء حق ملګرتیا راته نصیب د هر قسم گمراهونو محفوظ وساتي پروردگار د امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي الله د امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي الله د ټول امت په حال باندې رحم وکړي الله مظلوم مسلمانانو په حال رحم وکړي الله څوک چې مستار دین لپاره په کوم شکل کې په کوم جامه کې کار کوي الله کامل امداد او نصرت وکړي الله کامل امداد او نصرت وکړي الله زمونږ د علاقه پورا ملک خاص خصوصا زمونږ د علاقه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت سره روخانه نبی رسول الله سنت سره روخانه الله د تمام دینی مدارس حفاظت فرمایي الله د تمام دینی مدارس حفاظت فرمایي پروردگار نن څومره کفار او پسید د مدارس د ختمولو د غیر ورانولو منسوبې جوړي الله دې ته هدایت وکړي که هدایت یې نصیب کړي پروردگار هلاک او برباد کړي زمون تمام دینی مدارس علماء حق دې د هر قسم سزا شون محفوظ وساتي الله د ملت اسلامي په حال باندې رحم وکړي زمون د مسلمان ملکونو په حال باندې رحم فرمایي الله زمون د ملک پاکستان حفاظت فرمایي الله د حرمین شریفین حفاظت فرمایي پروردگار زمون د ټول ناراضي شه په دې وخت کې موږ ته مرګ راولا چې تر ناراضي نبی صلی الله علیه وسلم پر اول شریعت باندې زمون پورا عمل امين امين صلی الله تعالی علیه